د اسرائیل له ناڅاپي شدیدو او خونړیو بریدونو څخه وروسته نوموړي هیواد ته د ایران د لوی مشر خبرداری علي خامنه‌ای ویلي داسې مو نه پرېږدم د مور شیدې به مو خولې ته راولم. خو بلخوا اسرائیلي ځواکونه وایي چمتو یو تکړه شه او ګزار وکړه. په بریدونو کې ګڼ ایراني پوځي او سیاسي چارواکي هم وژل شوي دي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د تهران پر اټومي او پوځي تاسیساتو د اسرائیل د بریدونو پر دوام اسرائیلي رسنۍ وایي چې ښایي د ایران د هوایي ځواک قومندان امیر علي حاجي زاده هم وژل شوی وي. تر دې مخکې د ایران پر پوځي او اټومي تاسیساتو د اسرائیل په پراخو بریدونو کې د سپاه پاسداران د لوی قومندان په ګډون یو شمېر نور ایراني سیاسي او پوځي چارواکي هم وژل شوي دي. دا خبر تر اوسه د ایران رسمي سرچینو نه دی منلی. د اسرائیل د پوځ لوی درستیز په یوه ټلویزیوني وینا کې ویلي چې د پوځ لسګونه زره سرتیري مو ګمارلي او د ټولو پولو په اوږدو کې چمتووالی نیسي. هغه خبرداری ورکړ هر څوک چې هڅه وکړي موږ وګواښي درنده بیه به پرې کړي. ایال زامیر وویل د اسرائیل وګړو زه تاسو ته د غوڅې بریا ژمنه نشم درکولی. د ایران واکمني به هڅه وکړي چې ځوابي بریدونه وکړي. هغه زیان چې کیدای شي رامنځته شي ښایي له هغه څه سره توپیر ولري چې تر اوسه مو تجربه کړی. ښاغلي زامیر ډیره کړه موږ دغه اپریشن له ډیر وخت راهیسې چمتو کړی دی. د پوځ په ټولو څانګو او ادارو کې بېسارې هڅې شوي دي تر څو د یو حقیقي او شته ګواښ پر وړاندې بشپړ چمتووالی ولرو. د ایران ستر مشر د تل ابیب بریدونو ته په اشاره ټینګار کوي چې د ایران وسلوال ځواکونه اسرائیل نه پرېږدي او په ټول ځواک سره به ځواب ورکړي. علي خامنه‌ای همداراز منلې او ډیره کړې ده چې څو قومندانان او ساینسپوهان وژل شوي خو د هغوی همکاران او ځایناستي به سملاسي خپل کار ته دوام ورکړي. درنو لیدونکو له مالتیا